سلامونه او احترامات د شیر دل ټیکنیکل یوټیوب چینل ټولو لیدونکو او اوریدونکو مینوالو ته الله تعالی دې وکړي ټول د صحت او عافیت په جامه باندې سنبالې وي. دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د اسرې پر رابطه باندې دا کچېرې تاسې په خپل کور کې ډیسي یا ایسي اسري لرئ او دغه اسري دوستانو ستاسې په دې کې دوه نقصانات موجود وي. اول نقصان دا دی، اول مشکل دا دی کچېرې تاسې په دې اسري باندې دوستانو خپل کالي اسري کوئ او دغه دوستانو د دې هیټینګ زیات وي د ګرمایش، یعنی دا ډیره زیاته ګرمیږي او ستاسې کالي سیزي د اسري کېدو د اوتو کېدو په وخت کې، نو تاسې به دوستانو باید څه کار ترسره کوئ، کم فعالیت ترسره کوئ. او کله چې دوستانو ستاسې اسري دا صحیح نه ګرمیږي، ستاسې کالي صحیح نه اوتو کوي، نو تاسې باید کم فعالیت ترسره کوئ. نو دوستانو تاسې چې کله دغه دوه ستونزې کړي د دوه ستونزو څخه یوه ستونزه ستاسې په اوتو کې موجوده وي، نو تاسې به دوستانو په کور کې ټسټر لرئ او یو به سیریز بورډ لرئ. د دغه سیریز بورډ په واسطه باندې او د دې ټسټر په واسطه باندې دوستانو تاسې کولی شئ د خپل اسري جسټمنټ د هیټینګ دا چې د ګرمایش دا برابر کوي. لکه څنګه چې تاسې دوستانو په ویډیو کې وینئ، تاسې سره به سیریز بورډ وي، دې ته به پاور آن کوي او د دې سیریز بورډ څخه به د اسرې ته پاور ورکوي، ایسي پاور وي که ډیسي پاور وي. دوستانو بیا چې دا تاسې کله آن کو، نو تاسې باید چې په دې زمانې ستاسې آن شي. کله چې ستاسې اوتو ډیره ګرمیږي، نو تاسې به دوستانو دا ټسټر دی کې دننه یو سکرو موجود دی، نو دغه سکرو پیچ چې دی، خړ پیچ چې ورته وایي، دغه د دوستانو د دې ټسټر په واسطه باندې، د دې برقي ټسټر په واسطه باندې به دغه خړپیچ دوستانو دا ټیټ کوي. نو ستاسې اسري چې ډیره ګرمیږي هغه به سپیس پیدا کړي. دا کم پینټونه چې دي، نو ستاسې اسري چې دی دا به په نورمال ډول باندې کېږي او ستاسې کالي چې دي دوستانو ډیر به هیټ کېږي نه، او ستاسې کالي به په نورمال ډول باندې اوتو کوي. خو که دویم مشکل چېرته په دې کې وي دوستانو چې ستاسې اوس اسري چې دا په صحیح توګه باندې کالي نه اسري کوي، نو تاسې به بیا دوستانو د دې ټسټر په واسطه باندې دا کم سکرو چې دننه دی دا به دوستانو ډیله کوي، یعنی چپ طرف ته به دا تاو کوي، دا به ډیله کوي. نو ستاسې هغه اسري چې دی د دې ګرمایش به زیات شي او کله چې دوستانو د دې سوځول کول، نو بیا تاسې دغه سکرو ښي طرف ته تاو کوي او دغه نټ ټیټ کوي تر څو فاصله پیدا شي. او کله چې دا چپ طرف ته تاووي دا سکرو، نو دوستانو ستاسې د دې پینټونو چې کوم د دې اسري د لګېدو دی او د هیټ کېدو دی هغه به یو ته نږدې کېږي، سپیس چې دی دا به ورته نږدې کېږي. نو په دې طریقه باندې دوستانو تاسې کولی شئ د ټسټر په واسطه باندې په خپل کور کې د خپل اسري د هیټینګ درجه چې دا برابره کوي او په نورمال ډول باندې په خپل اسري باندې کالي اوتو او اسري کوي او د دې څخه استفاده وکړي. نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپله په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي د خپل ملګرو سره لایک او شیر کړئ تر څو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.